د تیمم په اړه فقهي مسأله. پر لندو خټو تیمم روا دی مگر مناسب نه دی. که چیرې بېله خټو بل هیڅ شی نو موجود نو د یوه اندازه خټه په یوه ټوکر کې کښېږدي. کله چې هغه خټه وچه سوه بیا دې تیمم پر د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یو چا هم غسل او هم اوداسه ته ضرورت درلودی یو تیمم یې د دواړو دپاره بس او کافي دی. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که چا غسل کولو ته ضرورت درلودی او غسل یې کاوه خو د اوبو د خلاصېدلو یا تمامېدلو په سبب یې له بدنه یوه حصه وچه پاته سوه او نورې اوبه هم نسته، دغه څوک باید تیمم ووهي او هر وخت چې اوبه پیدا کړي هغه وچ پاته سوی ځای دې پرې. د تیمامه په اړه فقهي مسأله. که یو چا د څښلو اوبه درلودې او هغه اوبه دونه وې چې د ده تر څښلو نه زیاتېدې دغه چاته د تیمم وهل روا دي. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یوه جنوب سړي ته په اوبو سره غسل کولو ضرر او تاوان رساوه او اوداسه ضرر نو رساوه، دغه څوک دی د غسل پر ځای یا د غسل دپاره تیمم ووهي او د لمانځه دپاره دې اودس تازه کړي. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که چیرې په یوه ځای کې اوبه په قیمت خرڅېدلې او یوه مسافر سړي تر خپل سفر خرڅ زیاتې پیسې درلودې او د اوبو قیمت هم د ورځې د نرخ سره برابر یا مناسب و، په دغسې وخت کې دې اوبه رانیسي او تیمم نه دی روا. او که دغه مسافر سړي تر سفر خرڅ زیاتې پیسې نه درلودې یا خو یې پیسې درلودې مګر اوبه تر خپل قیمت ګرانې وې، په دغسې وخت کې هم تیمم وهل روا. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یو چا تیمم ووهه او لمونځ یې ادا کړي خو د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې اوبه پیدا کړې هغه لمونځ یې صحیح دی او د هغه ادا کړي لمانځه راګرځول نه دي پر لازم. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که چا په دشت او بیابان کې اوبه پیدا کړې مګر دغه اوبه دونه لږ وې چې په اوداسه کې د پریوللو اندامونه تر یوه وار زیات نه په پریولل کېده، دغه چاته تیمم نه دی روا، بلکې دغه د اوداسه اندامونه دي یو وار پرېمینځي او پر سر دې مسحه وکړي، د اوداسه سنتونه دي پرېږدي. او که اوبه دونه لږ وې چې یو ځل یا یو وار لا اندامونه نه په پرېولل کېده نو بیا دې تیمم د تیمم په اړه فقهي مسأله. که چاته د اوبو ځای ورمعلوم سو خو هغه ځای تر یوه شرعي کیلومتر لرې و نو د اوبو راوړل نه دي پر لازم بلکې تیمم ورته روا دی. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که دغه سړی چې په دشت او بیابان کې دی په لار کې د اوبو پر څا پیښ سو مګر هلته رسۍ او سلواغه نه وه بیا هم تیمم ورته روا دی. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که په یو ځای کې
د اودس تازه کولو دپاره اوبه موجودې وې مګر سړی پر دې بیرېدی که زه اودس تازه کوم موټر یا ریلګاډۍ راڅخه ځي او زه پاتېږم یا دا چې د هغو اوبو سره مار یا بل څیرونکی حیوان موجود و په دغه وخت کې هم تیمم وهل روا. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یو څوک په سفر کې د داسې نفرو سره ملګری و چې هغه ملګرو یې اوبه درلودې خو د ده سره اوبه نه وې ورسره او د لمانځه وخت سو نو دی دې لومړی د خپلو ملګرو څخه د اودس تازه کولو دپاره اوبه وغواړي. که هغوی اوبه ورکړي اودس دې تازه کړي او که یې اوبه نه ورکولې تیمم دې ووهي او لمونځ دې ادا کړي. که د ده دا اټکل او ګمان و چې ملګري یې اوبه نه ورکوي او بې له دې چې د هغوی څخه اوبه وغواړي تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړي او بیا یې د لمانځه تر ادا کولو وروسته له هغوی څخه اوبه وغوښتې او هغوی اوبه ورکړې باید بیرته اودس تازه کړي او لمونځ. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که د چا څخه اوبه 1 کیلومتر لرې وې مګر وخت دونه تنګ دی چې دی اوبو ته رسیږي د لمانځه وخت تیریږي او لمونځ یې قضا کیږي ده لره تیمم وهل نه دي روا باید اوبو ته ورسي او اودس تازه کړي. بیا نو که د لمانځه وخت پاته و ډېر ښه لمونځ دې ادا کړي او که د لمانځه وخت تېر سوی و د هغه لمانځه قضایي دې راوړي. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که هوا دونه یخه او سړه وه چې اودس تازه کول یا غسل کول د ناروغۍ سبب ګرځېده په دغه وخت کې هم تیمم روا دی. که د یو چا د بدن ډېره حصه زخمي وه یا یې بدن تڼاکې او دانې و تیمم دې ووهي او لمونځ دې ادا کړي. د تیمم په اړه فقهي مسأله. ورونو او خوندو په تیرو مسألو کې موږ ډېر ځله تیمم یاد کړی خو تیمم څه شی دی او تیمم په لغت او شرع کې څه ته ویل کیږي. په لغت کې د تیمم د لفظ معنا یعنی قصد او اراده. په شرع کې تیمم هغه څه ته ویل کیږي چې خاورې یا بل هغه شی چې د مځکې له جنسه څخه وي په خاصه طریقه یا خاص ډول سره د لوی بې اودسۍ یا کوچنۍ بې اودسۍ د لرې کولو په نیت استعمال سي. د تیمم د مشروعیت دپاره بنسټ او اساس د الله جل جلاله هغه قول دی چې د سورة المائده په 6 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه او هم عینا دغه الفاظ د سورة النساء په 43 نمبر آیات کې ذکر شوی دي چې ترجمه او معنا یې داسې ده او که تاسې اوبه نه کړئ پیدا یا یې نسئ استعمالولی نو تاسې د پاکې خاورې قصد او اراده وکړئ. لاسونه 2 واره پر مځکه ووهئ او دغه لاسونه پر خپلو مخانو او لاسونو مسح کړئ یعنی مخان او لاسونه. د تیمامه په اړه فقهي مسأله. که د یو چا سره په بوتل یا ډبه کې د زمزم اوبه ورسره وي
تیمم وهل نه دي ورته روا، بلکې هغه د زمزم په اوبو سره دي او داس تازه کړي. مګر که هغه اوبه دونه لږ وي چې د اوداسه اندامونه یو ځل هم نه په پرېولل کېده، بیا نو تیمم ورته روا. د تیمم په اړه فقهي مسأله: که په دشت او بیابان کې اوبه تر 1 کیلومتر نږدې وي، نو یوې ښځې ته دا نه ده روا چې د شرم او حیا په سبب تیمم ووهي، بلکې څونه چې ممکنه وي هغونه ستر او حجاب دې وکړي او اوبه دې راوړي، بیا دې په یوه ګوښه ځای کې اودس تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي. د تیمم په اړه فقهي مسأله: که د چا جامې یا بدن مردار و او دغه سړي اودس تازه کولو ته هم ضرورت درلودی، خو دونه اوبه نه لري چې دواړه کاره په وکړي، یعنی هغه مردار جامې یا مردار بدن په پریمنځي او اودس هم په تازه کې، نو بدن یا جامې دې پریمنځي او د اوداسه پر ځای دې تیمم ووهي.